سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ وئ. دوستانو څنګه کولی شو د حسابي اپلیکیشن څخه 1500 افغانۍ نغدي جایزه ترلاسه کړو. ډیرو ملګرو پوښتنه کوله چې موږ څنګه کولی شو د حسابي اپلیکیشن څخه 1500 افغانۍ نغدي جایزه ترلاسه کړو. ډیرو ته یې ورکړې هم ده، ماته ډیرو ملګرو شخصي کې میسیجونه کړي وو چې دا څنګه ورکړي، موږ ته طریقه راوښیه. دلته تاسو دوستانو زه وخت درښیم، همدغه نن ورځ ماته حسابي اپلیکیشن میسیج راولېږلو، نوټیفیکیشن راغی چې تاسو 1500 افغانۍ نغدي ترلاسه کړئ. دلته تاسو ته وخت هم ښکاري د افغانستان پر وخت 11 بجې 11 دقیقې په ټیم باندې ماته همدا نوټیفیکیشن راغی او ماته 1500 افغانۍ وړیا راکړې. دوستانو تاسو دې په یاد وي دغه کوم پیسې چې اوس مهال ورکول کېږي دغه بالکل وړیا ورکوي، خو هغه چاته یې ورکوي چې چا اکاونټونه ویریفاید وي او هغه چاته چې چا مخکې اکاونټونه جوړ کړي وي. ګورئ دوستانو زما اکاونټ ویریفای ده، حسابي اپلیکیشن که څه هم یو 2 کاله تقریبا مخکې راغلی و، هماغه مهال یې هر چاته په یو ریفریل باندې په هر یو رجسټریشن او ریفریل باندې 100 افغانۍ وړیا ورکولې. او اوس هم دوستانو هغه وروسته دوی هغه وړیا پیسې بند کړي، خو بعضې وخت یو چاته ډالۍ ورکوي، بعضې وخت دوی په اپلیکیشن کې څوک کار کوي ټرانزیکشن کې پیسې یو ځای نه بل ځای ته لیږي. نو دوستانو دغه د ما خپله هغه ویریفای کړي دی په تصګیري سره. او بل دوستانو هغه چاته چې مقصد ډېر کسان یې ورته راوستلي وي، لکه دلته زه راځم په ریوارډ باندې کلیک کوم، ما مخکې ورباندې ویډیو جوړه کړې او ما ته بیخي ډېر ریفریل راغلی دي. هغه چاته چې ډېر ریفریل راغلی وي هغه چاته ورکوي. دوستانو دا خاص د رمضان د میاشتې په خاطر یوه ډالۍ ده چې دوی ورکوي، د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر هر چاته چې نوټیفیکیشن ورغی هغه ته یې ورکوي. نو موږ داسې خاص کومه طریقه نه لري چې هغه طریقه موږ ته راکړي. دوستان تاسو وینئ چې ما ته ډېر ریفریل راغلی دي او د ځینو څخه یې ما ته 100 افغانۍ تقریبا راکړي دي. هغه چا څخه چې ما ته 100 افغانۍ راکړي داسې ته ښکاري هغه 4500 افغانۍ کېږي، ما مخکې هغه ترې راکړي دي، وباسلي دي، وړیا یې راکړي دي. نو دوستانو تاسو هم کولی شئ چې که چا حسابي اپلیکیشن جوړ کړی نه وي، پلی سټورونه دې ډاونلوډ کړي، که چا ته یې ورکړي نه وي یو ځل یې اپډیټ کړئ، تاسو اپډیټ ورژن باندې راشئ او خپل پخوانی اکاونټ پکې لاګن کړئ. امکان لري ډېر چانس لري چې تاسو یې هم ترلاسه کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو په دې چې ته ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک، نو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.